د ټیکسي موټرو د رنگ بدلولو لړۍ پیل شوه. السلام علیکم. د امپراتور ټي وي چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ. د ټرافیک پولیسو لوی ریاست له لوري د 9113 افغانیو په بدل کې د ټیکسي موټرو د رنگ بدلولو لړۍ پیل شوه. د اړوندې موضوع په اړه جوړې شوې غونډې ته د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي رئیس ارکان عبدالرحیم احمد ویل چې دا یو ښه اقدام او پرمختګ دی چې د کورنیو چارو وزارت د ټیکسي موټرونو د رنگ بدلولو لړۍ پیل کړه. هغه زیاته کړه چې دغه کار به په ښاري نظم او امنیت کې مهم رول ولري. نوموړي له خلکو غوښتنه وکړه چې د پروسې ته ژمن پاتې شي او په خپل وخت د ټیکسي موټرو اسنادو اخیستل او نور رسمي مراحل ترسره کړي. څو ټرافیک پولیس دې ته اړ نشي دغه پروسه په خلکو په زور تطبیق کړي. دغه راز په دې غونډه کې د ټرافیکو پولیسو لوی رئیس پاسوال حسیب الله مختار ویل چې له دغه کاره موخه په هیواد کې د ټرانسپورټي بې نظمۍ مخنیوی دی. هغه وویل چې ټیکسي موټرو ته چې کوم رنګ انتخاب شوی په نړیوال معیار برابر دی او ښه کیفیت لري. هغه زیاته کړه تر اوسه تر 600 موټر رنګ شوي چې د هر موټر په رنګولو 9113 افغانۍ لګښت راځي. نوموړي ویل چې موږ معمولا ټیکسي په 2 کټګوریو ویشلي چې یو شهري دي او بل اطرافي. بیا مو د ښار او اطرافو لپاره مډالونه په نظر کې نیولي چې د 1990 ماډل څخه ښکته ته مو د ښاري ټیکسي اسناد نه ورکوو او د 1990 ماډل څخه پورته چې څومره لوړ ماډل وي دوی کولی شي چې هم ښاري او هم اطرافي اسناد واخلي. د مختار د معلوماتو له مخې د ټیکسي موټر د اسنادو پر جوړولو شاوخوا 15,000 افغانۍ لګښت راځي. د غراز په دې غونډه کې د ټرانسپورټ او هوایي چلن وزارت مرستیال مولوي عبدالسلام حیدري ویل چې دوی غواړي خلکو ته معیاري ټرانسپورټي خدمات وړاندې کړي. نوموړی وایي چې له دې وروسته څوک په شخصي موټرو کې سوارلۍ نشي پورته کولی چې په دې کار سره به تر ډیره د امنیتي ستونزو مخه ونیول شي. بلخوا په کابل کې یو ټیکسي چلوونکي فرید احمد رسنیو ته وویل چې د حکومت پریکړې ته احترام لري خو د ټیکسي رنګ بدلول به دوی له ستونزو سره مخ کړي. دی وایي چې موږ له غریبې ورځې ټیکسي چلوو اوس مجبور یو چې د حکومت له امر سره سم یې رنګ بدل کړو خو د رنګ بدلولو پیسې نه لرو مجبور یو په قرض یې واخلو. هغه زیاتوي د افغانستان د ټیکسي له ژیړ رنګ سره خلک بلد و څو چې له نوي رنګ سره بلدیږي ډیر وخت اړتیا ده او تر هغې به د دوی کاروبار له ستونزو سره مخ وي.